الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأسروا قولكم ما يجهر به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة ملک دا شروع من ویلو پای کې مقصدو ثابتول د الله د یووالي چې الله یو ذات دی، اثبات توحید فی البرکات فدلیلونو افاقی د پاسه بره وګوره او صفات الهیو د الله او اسماء د الله رب العزت هغه بیانول. مخکې آیتونو کې بشارت او خوشخبری وه ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. دی آیت کې الله رب العزت دا دلیل ذکر کوي، شپږم دلیل دی، دلیل علمی د الله پاک چې الله ستاسو په پټو په ښکاره باندې عالم دی. که تاسو پټې ویناګانې کوئ یا ښکاره کوئ، پټې جرګې کوئ، د چا په خلاف باندې خبرې کوئ یا د چا په تایید باندې کوئ، نو الله په هغې باندې خبر دی، بلکې ستا پړه کې کومه خبره راځي د هغې نه هم الله خبر دی. بیا بل دلیل ذکر کوي، اووم دلیل والذي جعلکم الارض ذلولا. اے انسانه، الله هغه ذات دی چې ستا دپاره یې ګرځولې ځمکه نرمه تابع. دا نه وایي چې په ما باندې دا فصلونه مه کره، ما مه راکنه، ما کې دا یعنې هېڅ خبرې نه انکار نه کوي. نرمه ده، قسمه قسم فایدې فواید ترې خلک اخلي. او بیا الله فرمایي چې فمشوا فی مناکبها، زی د هغو په لارو کې او تاسو خوراک کوئ د هغې د روزۍ نه، یعنې د هغې نه چې راپورته کېږي او خاص هغه ته پورته کېدل دی الله ته. نو منه دا کارونه الله کوي، نو د دې نسبت بل چا ته کوئ نه. تبارک الذي بیده الملک، هغه ذات دی چې د هغه په لاس کې د هغه په اختیار کې بادشاهي او اختیار دی. بیا د یره ذکر کوي د قیامت د عذاب نه، د دنیا د عذاب نه. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، او امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. آیا تاسو به د هغه ذات نه بچ شئ چې بره په اسمان کې دی، چې راولېږي په تاسو چې خاښ کې کته بوځي تاسو په ځمکه کې، د الله نافرماني کوئ، د الله دشمني کوئ، نو د هغه ذات نه به تاسو څوک بچ کړي چې بره په اسمانونو کې دی. او دغه شان فاذا هی تمور، بیا به دا ځمکه خوځېږي، ړقېږي به او ښکته کې مخلوق ورننوځي. یا تاسو به بچ شئ د هغه ذات نه چې بره په اسمانونو کې دی. که په تاسو باندې راولېږي باران د تیږو، وګوره لکه د قوم لوط علیه السلام
چې په هغې باندې تیږې راورولې وي د تیږو باران په هغې باندې شوی و نو که الله دا په تاسو باندې راولېږي نو تاسو په دې د دې نه په امن باندې او د دې د الله د عذاب نه نه وېرېږئ فستعلمون کیف نذیر ضرب دا چې تاسو پوه شئ چې څنګه دی راول چې الله څنګه راول کوي او بیا ولقد کذب الذین یوازې دا نه دا ستاسو نه مخکې هم داسې کسان تېر شوي دي چې هغوی هم دغه انکار کړی و بیا اتم دلیل ذکر کوي دا ټول دلایل په دې باندې ذکر کوي چې برکت اچونکی یو ذات دی تبارک الذی بیده الملک واسروا قولکم او کتاسو پټ کوئ وینا او اجهروا به یا ښکاره کوئ هغې لره ښکاره وینا کوئ نو انه علیم بذات الصدور الله پوه دی په هغه څه باندې چې په سینو کې دي یعنې پړولو کې د هم نه ستا خبره چې څه ده الله یې پوه دی الله نه هېڅ شی نشي پټېدی علیم بذات الصدور او مخکې سورت ال عمران کې تېر شوي دي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء نشي پټېدی د الله نه هېڅ یو څیز نه په ځمکه او نه په اسمان کې د یوې ذرې مطابق څیز د الله نه غایب کېدی او پټېدی نه شي نه د شپې او نه د ورځې نه په مشرق کې او نه په مغرب کې الا خبردار یعلمو فود مناسوک خلق چې پیدا کړي ابر ځمکه او اسمان نه یا پیدا کړي مخلوق وهو اللطیف الخبیر او همدغه الله دی باریک څیزونه لیدونکی خبردار واړه واړه څیزونه علم د الله پاک په جزیاتو باندې هم دی کلیات او جزیاتو دواړو باندې دی ځینې خلک دا داسې عقیده ساتي چې د الله پاک د الله رب العزت د هغې علم په کلیاتو باندې خو په جزیاتو باندې نشته دا غلطه عقیده ده د الله علم د الله رب العزت د الله رب کائنات علم دا محیط دی په هر یو څیز باندې او په کلیاتو یعنې په غټو څیزونو په وړو وړو څیزونو باندې دی لطیف دی باریک واړه واړه څیزونه دا د الله په علم کې دي لکه مشرکانو به دغه اعتراض هم کوو چې ګوره دا قرآن د الله کتاب نه دی ولې په دې کې د ماشي ذکر دی او ماشي خو ډېر یو وړوکی څیز دی نو پته ولګېده چې دا د الله کتاب ځکه الله لوی ذات دی او ماشي یو ډېر وړوکی مخلوق دی نو د لوی ذات د وړوکي څیز سره څه تعلق دی الله د هغې به جواب وکړو چې ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الله دې د خبرې نه شرم نه کوي چې د ماشي تذکره وکړي دا عیب الله نه ګڼي وهو اللطیف الخبیر الله دې باریک څیزونه لیدونکی خبردار ذات بل دلیل هو الذي الله ذات دې جعل لكم الارض ذلولا چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه نرمه چې نه ډېره کلکه ده چې نشي ګرځېدی پې او نه ډېره نرمه ده چې کته پکې ننوځي یعنې موافق د انسان د ژوند تېرولو دپاره ذلولا نرمه تابع نو فامشو فی مناکبها زی تاسو د هغې په لارو کې په هغه جګ مناکب اصل کې هغه جګ جګ ځایونو ته وایي منکب اصل کې د اوږو ته وایي نو معنا دا ده چې د ځمکو په هغه جګ جګ ځایونو باندې ګرځئ اوږو باندې ګرځئ فی مناکبها په لارو د هغې کې او مطلب مشهور دی وایي که غر لوی دی په سر لار لري نو فامشو فی مناکبها زی تاسو د هغې په لارو کې
وکلوا او خورئ من رزقه د روزې د هغه نه والیه النشور او خاص هغه ته پورته کېدل دي بل مقام او بل ځای نشته والیه النشور نو خاص الله ته پورته کېدل دي تخویب د دنیا د عذاب نه ویرا آمنتم آیا په امن یې تاسو من دا غزاد نه په سماء چې بره حکم چلیږي یا بره ذات دی ای یخسفا بکم الارض چې کته بوزي یا ومنډي تاسو په ځمکه کې قارون په ځمکه کې نه ومنډله دا نمونه ده کله د باندې څه عذاب راولي چې د قارون ودګي قد په ځمکه کې ورننه باسي نو څوک باید اخلاص کړي فایزا هي تمور نو دا وخت کې به دا خوځېږي ازمکه اما منتم آیا فامن یې تاسو بهر تاسو من دا چانا په سمای چې بره دی هغه ذات چې بره دی ایرسل علیکم حاصبا چې راولېږي په تاسو باندې هغه باران د تیږو او مخکې سورتونو کې سورت د لوط علیه السلام د هغه په واقعه کې چې د هغې قوم څنګه ناکاره اعمال کو الله ورته داسې سزا ورکړله نو که الله د باندې د تیږو باران وکړي نو فستعلمون کیف نذیر نو زر دا چې پوه بشئ چې څنګه دې ایروله چې لوط علیه السلام قوم مشهور واقع ده مونږ بار اورېدلې وي چې د هغې قوم هغه بدکاري کوله د هلکانو شهوت پوره کول د هلکانو سره او بیا تر دې پورې چې هغه ملائک راغلل او د خپلو هلکانو په شکل کې یو امتحانو او بلکې د عذاب دپاره م راغلي وو بس دا په هغې پسې م راغله خو وخت یې نږدې و الله په هغې باندې لوط علیه السلام او د هغې دوه لوڼه هغه د کلي نه ووتل او په دې باندې الله پاک هغه د قدرت کامله د هغې یو نمونه وښودله چې دا ځمکه یې پاستر کړله عالیها سافلها وامطرنا علیهم مطرا باندې طرف یې لاندې شو او لاندې طرف یې لپازه شو وایي جبریل علیه السلام دا ځمکه جګه کړه چې د دې انسانانو د دې حیواناتو اوازونه اسمان کې ملایکو واورېدل او بیا دا راخطا کړه نو دا به څنګه شوي یاره سوچ وکړي انسان او سړی د باندې راوغورځېږي یو تیږه پرې راوغورځي څونه وزن نو چې سړی د هغه ځای نه راوغورځېږي دا یو نمونه ده موجوده امت مسلمه لپاره چې داسې قومونه هغوی سزاګانې د خپلو اعمالو کتلي دي ای امت د پیغمبره د دغسې اعمالو نه ځان وساته دغسې خلقو باندې عذابونه راغلي دي چې د تیږو باران پې شوی دی او الله دوه عذابونه دې ته ورکړي وو علما وایي قرآن د هغې دوه عذابونه ذکر کوي یو دا دی چې په دې باندې د ځمکه الټه شوله او د تیږو باران پې وشي وایي هغه کسان بیا تقسیم علما داسې کوي چې کم کسان په کلي علاقه کې وو په هغې باندې ځمکه پاستر شوه او الټه شوه او کم خلق چې بهر کاروبار دپاره تلي وو هغې باندې الله د تیږو باران وکړ او هر یو کس چې د هغې په سر باندې به تیږې لګېده نو د هغې نوم پرې لیکلی شوی او بیا چې کله به ولګېده نو دوه ټوکړې به شوه دا سخت دا قرآن دا دې په هسې واقع نه ده چې دا الله ذکر کړي او انسان دا واوري سر وړپی بلکې د دغسې عمل باندې الله قومونو ته دا قوم تباه کړی دی موجوده مسلمانانو ته دا پکار دی چې د دغسې عمل نه ځان وساتي
خو ډېر بدبخته کلمه ګو مسلمانان هغه موجود دي چې په دې کې کار پسې وسب ګرځي د دې عذابونو نه ویریږي او دې سزاګانو د مخې ته نه ودرېږي نو لږ سوچ پکار دی الله ځکه ذکر کوي چې فستعلمون کیف نذیر تاسو به څه پوه شئ چې څنګه شو زما یارول ولقد كذب الذين من قبلهم یقین دروغجن کړل وا کسانو چې مخکې د دوی نه فکیف کان نکیر نو څنګه شو د دوی هغه عذاب زما فکیف کان نکیر څنګه شو د دوی هغه انکار یې منه عذاب څنګه شو زما رضا ورکړه انکار یې وکړ نو سزا یې ونه خوړولې انکار اتم دلیل بیانوي عالم یروا دې نګوري الى الطير مرغانو ته فوقهم چې سپاس د دې دي صافات چې دا خورون کې د خپل وزرو ويقبضنا راټولون کې ګوره په فضا کې روان دي نس پاس په هوا کې نس کم تار شته دی نه کم استنه شته دی نه بل څه انتظام شته چې په هغې باندې کېږي بس په هوا کې روان دی نو دې ته دا نه ګوري ما یمسکهن نه دې ټینګ کړي دي لره الا الرحمن سوا د مهربان ذات نه ته ګوره په هوا کې مرغان ټینګ کړي دي او دغه وزرې خوروي او بیا راټولوي دا څوک کوي ما یمسکهن الا الرحمن نه دې راټینګ کړي دي مګر مهربان ذات انه بكل شيء عليم الله دې په هر یو شی باندې پوهه نو تبارک الذی بيده الملک هغه ذات دی چې په دې کې برکت اچولی دی او مرغان یې په دغه شکل باندې روان کړي دي نو برکت اچوونکی هغه ذات دی امن هذا الذي یا هغه څوک دی هغه ذات هو جند له څوک دی هغه هو جند لکم چې هغه لښکر شي ستاسو ینصرکم چې امداد وکړي ستاسو من دون الرحمن سوا د مهربان ذات نه داسې څوک شته چې لښکر شي او د الله مقابله وکړي او ستاسو دپاره دا امدادي شي سوا د مهربان ذات نه ان الکافرون الا فی غرور ندی دا کافران مگر دا ډیر په دوکه کې ان الکافرون الا فی غرور ندی کافران مگر په دوکه کې امن هذا الذی زور ذکر کوي آیا څوک دی هغه ذات ینصرکم یرزقکم چې روزي درکوي تاسو ته دا څوک دی چې الله روزي درکوي او هر یو شي ته د هغې مطابق خوراک ورکوي دا څوک دی صورت واقع کې مخکې تېر شوي دي چې آیا تاسو د روزۍ انتظام کوئ او الله وایي که موږ یې کوو هغه ذات څوک دی چې تاسو د روزې درکوي انسانانو ته په بیله باندې حیواناتو ته په بیله باندې او دغه شان هغه نورو ځنګلي ځناورو ته په بیله باندې هر څوک چې کوم شي ته اړتیا لري بس هغه د هغې مطابق هغه ورته ورکړې ده دا ځای دا کار څوک کوي هذا الذي څوک دی هغه ذات یرزقکم چې روزي درکوي تاسو ته ان امسک رزقه که بند کړي الله د خپل روزي ان امسک رزقه که بند کړي الله د خپل روزي رزق نو څوک دی چې داسې بیا روزي ورکړي بیا څوک شته چې به دا مخلوق ته روزي ورکړي بل لجو فی عتو ونفور بلکې دوی د دننه شوي دي یا محکم شو دوی په سرکشۍ او په نفرت کې یعنې د الله روزي خوري د الله اوبه استعمالوي د الله په ځمکه باندې ګرځي خو د هغې باوجود د الله شکر نه ادا کوي بلکې سرکشي کوي او نفرت کوي اوس موږ خپل ځان ته وګورو دا خو زه مخکې خلک وو موږ ځان ته وګورو چې موږ ته الله څه نعمتونه نه دي راکړي هېڅ شمار یې نشته خو باید چې موږ مسلمانان د هغې شکر ادا کړو
او الله فرمایي که شکر ما ادا که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا که نو زیات به کم درلم برکت پکې واچوما او وئن کفرتم کنا شکر مکړلا نو ان عذابی لشدید الله زما عذاب ګره به ډیر سخت دی. نو الله ډیر رحیم او مهربان ذات دی چې په من باندې عذابونه راولي. جزئی جزئی عذاب وشتا، عمومي طور باندې عذاب نشتا، ځکه چې زمونږ د اعمال، زمونږ د کردار، زمونږ د کول او د الله دونه مهرباني، الله واقعا چې مهربان ذات. نو بل لجو فی عتو منفور، دوی محکم شو یا دوی دننه شو فی عتو فآغا سرکشی کی ونفور او فنفرت کی. سونا چه اللہ احسانات دی دون مسلمان انسانان دا غیر نفرت پیدا کی، فکارا چه اللہ شکر منگا ادا کولے. افمن یمشی مکبن، آیا هغه څوک چې تلل کوي سرکوزي علی وجهی په خپل مخ باندې اهدا دا په هدایت باندې دی. اما یمشي هغه څوک چې تلل کوي سویا برابر علی صراط مستقیم فلار نیغه باندې. مشرک او موحد یو هغه انسان دی چې هغه شرک مبتلا دی، هغه د غیر الله ته آوازونه کوي او په خپل حاجتونه نور غیر الله ته پیش کوي. دا که ملائک وي، که انبیا وي، که اولیا وي، نورو ته دا مشرک چې دی دا خپل حاجتونه سوا د الله نورو ته پیش کوي. نو دا په سمه لار باندې روان دی. او یا هغه څوک چې هغه موحد دی، د عقیده د توحید ده، د الله د یووالي ده، عمل د سنت دی، د صحابه په لار باندې روان دی. نو که دا په سمه لار باندې تلل کوي نو کم یو په دې کې برابر دی. اما یمشي یا هغه څوک چې تلل کوي افمن یمشي مکبن، آیا هغه څوک چې تلل کوي مکبن نسکورا سرکوزی مشرک علی وجهی په خپل مخ باندې اهدا دا په هدایت دی. اما یمشي سویا یا هغه څوک چې تلل کوي علی صراط مستقیم پاغه لار نیغه باندې. نو یقیني چې موحد پس نیغه لار باندې روان دی. او منګه هر مسلمان په مازه کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ په نیغه لار باندې روان کی، منکلک کې په نیغه لار باندې. الله وی د کتاب جو جواب ورکړی شوی و سورة بقره کې چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا نیغه لار ده او په دې پسې روان شه سویا علی صراط مستقیم. نهم دلیل ذکر کوي. قل ورته ووایه هو الذی، الله هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کړی تاسو، وجعل لکم السمع او پیدا کړی دي ستاسو دپاره غوږونه، والابصار او سترګې، والافعده او زړونه، قلیلا ما تشکرون ډیر لږ دی په تاسو کې شکر ویستونکي. دا درې څیزونه ذکر کړل، غوږونه، سترګې، زړونه، او دا اسباب د پوهې دي. ځکه نور لاسونه او غوږونه او داسې خپې دا اندامونه لاسونه ذکر نه کړل. دا درې ځکه ذکر کړل چې دا اسباب د فهم دي، اسباب د علم دي. غوږونو باندې واوره، سترګو باندې وګوره وینا، زړه کې په هغه باندې تمیز وکړه، سوچ وکړه. ښه او بد د فایدې د نقصان هغه ته جدا کړه چې دا فایده ده، دا نقصان دی. دا زما لپاره فایده باندې راځي او دا نه راځي. دا فایده کې ماته نقصان نه سي، دا زما لپاره ستا سبب د تاوان دی. نو په دې باندې دا کېږي. الله دا اسباب ذکر کړل.
او مخکې سورتونو کې ذکر شوي دي چې که الله ستاسو نه دا غوږونه والي قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ما ته خبر راکئ که الله د دا غوږونو طاقت والي کونډ کي إن أخذ الله سمعكم که الله د دا غوږونو طاقت والي شي نه اوري غوږونه به دي الله به طاقت اخیستی دنیا خلک داسې منګوي نو تاسو والابصار او سترګې د راوالي سترګې به ښه غړېږي طاقت به پکې نه او دغه شان وختم علی قلوبکم او مهر ولګوي ستاسو په زړونو باندې نو که الله دا کار وکړي نو من اله غیر الله څوک دی سوا د الله چې تاسو ته بیا دغه اسباب بیرته راواپس کړي طاقت پکې واچوي بیا د غوږونو ذمهوار څوک دی د سترګو ذمهوار څوک دی او بیا د زړونو ذمهوار څوک دی نو ځکه الله فرمایي چې دا اسباب د پوهې مې درکړي دي او د دې نه تاسو فایده والی دا په صحیح ځای باندې استعمال کوئ دا صرف د دنیا د کارونو دپاره د دنیا سوچ او فکر دپاره مه استعمالوئ دا راتلونکي ژوند راتلونکي حالات د هغې دپاره د دې نه کار واخلئ لکه الله فرمایي تاسو سوچ او فکر وکئ فی الدنیا والآخره په باره دنیا کې او آخرت کې دنیایي کارونه هم داسې مه کوه چې ځان نه شله ګیدړه جوړه کړه او په قلاره کښېنه د بل ته محتاج نه دنیایي کاروبار کوه خو دا مقصد مه جوړوه بلکې دا خپل یو تقسیم اوقات جوړ کا دونه وخت کې به زه د دین کار کوم دې وخت کې به دنیا کار کوم دا نه چې زیاتي شي نو جماعتي شي که نور کار مې نه و نو بیا به قرآن ویم ترجمې ته به کښېنم وخت به ورکوم خو که دوکانداري وه که د پټي کار و او یا بله چې دی نو وظیفه مې وه نور کاروبار مې و نو دې ته بیا تیار نه یم نه بلکې دې ته وخت ورکوه د کوم اسباب چې الله درکړي دي دا په ځای باندې استعمال کا او قرآن کې الله ما ذکر کړي مخکې تېر شوي دي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وی خلق چې جهنم ته ځي ډېر مې د جهنم د پاره پیدا کړي دي الله وی کثیرا من الجن والانس ډېر د پیریانو د انسانانو نه ولې ولهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها د پاره د زړونو چې په هغې کې پوهه نه وه پوهه نه حاصلوله ولهم آذان لا يسمعون بها او د دې لپاره دغسې زړونه دا داسې غوږونه چې په هغې باندې حق نه اورېده ولهم اعین لا یبصرون بها او د دې لپاره داسې سترګې دي چې په هغې باندې حق نه ویني نور ډېر څیزونه ویني ډرامې پې ګوري تلویزیون نه ګوري کرکټ ګوري خو چې نه ګوري د الله کتاب پې نه ګوري الله ډېر مې د جهنم دپاره پیدا کړي دي د پیریانو د انسانانو نه الله وایي چې دغه مقصد یې پرېښود د دې مثال خو د حیوان دی وایي اولئک کالانعام نو الله بل هم اضل وایي خو دا دغه خو لا بیخه دی دا حیوانات چې حساب خو ورسره نشته که او د انسان پسې خو حساب کتاب روان دی د ټول 50-60 کاله زندګۍ حساب به ورکول غواړي وایي دا د هغوی نه هم اخوا دي ځکه الله دغه درې اسباب بیان کړل چې وجعلکم السماع پیدا کړي ستا لپاره غوږونه والابصار او سترګې والافئدة او زړونه قلیلا ما تشکرون
ډېر لږ دی په تاسو کې شکر ویستونکي ډېر لږ کسان دي چې شکر وباسي. علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي شکر څه ته وایي. شکر معنا دا ده چې د الله د نعمت کوم نعمت چې الله د باندې کړی وي د دې نسبت الله پاک ته کول چې دا نعمت په ما باندې الله کړی، او دویم دا ده چې دغه نعمت دا د الله په تابعدارۍ کې استعمالول دا شکر دی. اوس ډېر نعمتونه دي، بدن کې څونه نعمتونه دي، او دغه شان نور مال نعمت دی، اولاد نعمت دی، دغه شان ذهن دا فکر سوچ وقت د انسان سره لوی نعمت دی، صحت نعمت دی. دا د دې نسبت الله ته کول چې دا الله را کړي دي، او به دا د الله لپاره استعمالول دا شکر دی. او که د الله لپاره نه استعمالیږي نو بیا دا ناشکري ده. ځکه الله فرمایي قلیلا ما تشکرون، ډېر لږ دی په تاسو کې شکر ویستونکي. قل اوایا هو الذي، دا لسم دلیل دی، الله هغه ذات دی ذراکم چې پیدا کړی تاسو فی الارض پزمکه کې وإلیه تحشرون، خاص هغه ته به جمع کول دي او جمع به کړی شي. وإلیه تحشرون، خاص هغه ته به جمع کړی شي. نو الله پیدا کړی زما کې دونه وخت تېر کو او به بیرته چې دی نو ځمکې خېټې ته لاړې، د هغه نه به بیا راپاڅئ او بیا به ځان ته ودرئ. نو تبارک الذي بیده الملک، دا الله په لاس کې دا بادشاهي ده، او برکت د الله برکتونو اچونکی الله دی نه بل څوک. ویقولون دی وایي متى هذا الوعد، کله به دا وعده د قیامت، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی ته قیامت به راځي. او دا وایي مولیان هسې دا پاڼه دا څنډي چې دا کار کیږي او دا کار کیږي، هېڅ شی ته مړه مزې کوه. لا د هر یو عقیده ده، مسلمان عقیده به دا چې قیامت به راځي، او دا زموږ د ایمانیاتو مسله ده چې والبعث بعد الموت، د مرګ نه بعد ژوند شته، حق دی، څوک یې نه ګڼي مسلمان نه دی. نو قل ورته ووایه جواب انما العلم عند الله، هغه وخت مقرر د راتلو د قیامت دا علم د الله تعالی سره دی، دا علم د چا سره نشته. هغه وخت مقرره چې کوم وخت باندې به راځي دا تاریخ چاته معلوم نه دی سوا د الله نه. او حدیث او د حدیث دی کې راځي چې مفاتيح الغیب خمس لا يعلمهن الا الله، یو پای کې به دا دی چې قیامت به کله راځي، دا علم د الله سره دی، دا علم د چا سره نشته. قل ورته ووایه انما العلم عند الله، دا پنځه حدیث کې هغه پنځه د غیب خبرې ذکر کړي او پای کې راباندې نه دي، هغه تپوسونه شي او دا پنځه خبرو جواب یې ورکړی دی. ځینې خلک وایي زلزله به راځي، پاکستان کې وګوره دا مشهوره شوې وه، وایي د شپې په 12 بجې به زلزله کېږي، او دا ټول باران او جمعې خدای خبر چې دا اوازه چا خوره کړې وه، غلو به خوره کړې وه، بس ټول مخلوق د ښاري خلک ټول د کورونو نه وتلي وه، زلزله کېږي دا بلډینګونه به راغورځي، ټوله شپه چې به هغه بهاره تېره کړې وه، خلک غلو ته موقع وه راغلي و ټول کورونه چور کړي. خو دا علم نشته چې هلکه داسې آله لا نه پیدا شوې چې زلزلې پته چا ته لګېږي چې کله به زلزله کېږي، علم د چا سره دی، دا پته د چا سره نشته. مرګ به کله راځي، باران به کله کېږي، هغه وخت مقرر یو امکانات خو هر وخت وي، یو خو امکانات دي لکه اوس چې موسمیاتو والا وایي امکان شته، نو امکانات خو هر وخت خو آلات او اسباب دي، خو داسې آله لا نه دی پیدا شوې چې موجود نه وي او د هغې علم دا علم چې دی دا ولري، دا علم د الله سره دی. ورته ووایه انما العلم عند الله، یقین علم د قیامت وقت مقرر د الله سره دی. وانما یقینا انا زه نذیر مبین، زه يرونکی یم ښکاره، دا زما کار نه دی، د دې نه خبر نه یم.
ولو فلما راوه هر کله چې ویني دوی دا قیامت زلفتن نزدې نسیئت وجوه الذین نو تور بشي مخونه دا کسانو چې کفر یې کړی وقیل ورته وویل شي هذا الذي دا هغه دی کنتم به تدعون هغه چې تاسو دی په تادی باندې غوښته ظلم غوښته دا قیامت دی اوس ورته ټینګ شي کنتم به تدعون هغه چې تاسو غوښتل نو دا قیامت دی قل ورته ووایه رایتم ماله خبر راکئ ان هلکنی الله که هلاکی مال الله تعالی ومن معي سوچ زما ملګري دي او رحمنا یا رحم وکي په ما باندې نو فهو ربنا دا زمون رب دی دا خدا کار کوي نو فمن یجر الکافرین من عذاب علیم سوق دې چې بچ کی مونږه چې بچ کی کافرانو لرا د عذاب دردناک نه نو دا الله مشیت دی کمن کره هم کوي او بسوک هلاکی چا سوت د پښتنه کون کې نشتا او کافران بسوک بچ کی د عذاب دردناک نه نو قل سرا قل ورته وایا دا بل دلیل دی یعنی قل هو الذی ادعو الى ربکم دا هغه ذات دی چې تاسو زرا بلم دغه عبادت ته الرحمن هغه مهربان ذات دی آمنا به چې ما نوړه مونږ پاغه سره وعليه توکلنا او پاغه باندې مونږ ځان سپارلې وعليه توکلنا او خاص پاغه باندې مونږ ځان سپارلې فستعلمون زرد تاسو به پوه شئ من هو فی ضلال مبین چې څوک دی په ګمراهۍ ښکاره کې نو قل ورته ووایه رایتم تاسو خبر راکئ ماته ان اصبح ماؤکم غورا که وګرځئ الله اوبه ستاسو جوړې یا غورا پټې الله دا اوبه پټې بوځي اوس خو چې کویه وکړې نو اوبه راوخېږي دغه شان لږ چې دی نو بیا جبو علاقه کې خو بس زر اوبه راخېږي خو که د الله دا اوبه جوړې کړي او ختمې کړي کته بوزي سور ازبک وکنه او دا اوبه الله جوړې بوزي نو فمن یاتکم بماء معین څوک دی چې راولي تاسو ته راتلو کې په اوبو د چنو باندې یا معین په اوبو خوږو باندې چې دا اوبه ته چې روان دي او دا ولې روان دي دا کویانو باسه او دا قسم فائدې تر اخلي که الله پاک د باندې دا اوبه وچی کی او سوکړه د باندې راولي نو څوک دی چې تاسو ته به اوبه را پیدا کی نو سنت طریقه د حدیث کې راځي چې انسان دا وایي چې الله یاتینا هو ربنا الله به موږ ته دا راولي چې دا الله رب العزت دا زمونږ رب دی سورۃ ملک کې مقصد اثبات د توحید په د یووالي په برکت باندې چې ګوره برکت اچونکې یو الله دی او په هغې باندې دلایل بیان شو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب زدني علما رب زدني علما صلى الله